انسان چې لا نو پیدا، آدم علیه السلام لا نو پیدا، په دې مخ د ځمکه پیریان اوسېدل. او چې ځمکه الله جوړه کړه نو پروردګار فرشتې راولېږلې. نو فرشتو بره په اسمانونو کې عبادت کو. هلته بیت المعمور دی، هلته به تلل او د پروردګار عبادت پې کو. حدیث پاک کې راځي وی دومره د الله فرشتې زیاتې دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتې د الله تعالی عبادت کوي. او کومې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړو تر قیامته پورې د هغې نمبر بیا نه راځي. کله نه فرشتې پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دی. او کله به دا فرشتې پناه کېږي او د انسانانو او د اسمانونو پناه کېږي. نو یو ځل چې کومې فرشتې عبادت وکړه قیامته پورې نمبر نه راځي. دومره د الله بې شماره فرشتې دي رونو. دغه فرشتې چې ځمکې ته رالې د الله نه درخواست وکړو چې بره خو په اسمان کې یو کوټه شته بیت المعمور چې هغې کې عبادت کېږي، دنیا کې به مونږ څه کوو. نو الله تعالی ورته د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه ورکړه. غونډه یو کوټه پکې دیوال میوال دا نه چې ګنې ګنډلې دیوالونه یې جوړ شو، چت پې واچولی شو. په یو کاڼي کې یو شان کوټه وی دا یو څه او ځمکه کې زه درته یو ځای کې هلته یې کښېدی او دغه کوټه ستاسو د عبادت ځای شو. نو موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف دی هغه د زمرودو کوټه یې راوړه او په دقه ځای د پاسه یې کېښوده. فرشتو به پکې عبادت کو. او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه. دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان دپاره دی. ګورې د انسان نه مخکې هغه بل شی و. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. د انسان دپاره الله دا لومبۍ کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه. تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقعه ذکر کړې وه د یو بل مقصد دپاره. آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا او ده کې ساه واچوله دی راجمدی شو. داسې راجمدی شو لکه انسان چې د خوبه راپاسي. نیم چې دی جمدی شو مفسرین لیکي د جنت دا خشته ښکلې میوې یې ولیدلې. قد یې غټ و، اوږد و، لوړ او پلن. زمونږ په دې غټو ګزونو 13 ګزه اوږد و. او زمونږ په کتابونو کې چې کوم زراع راځي د سنګل برابر په هغې 15 ګزه او زمونږ په ګزونو 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو باندې پلن و. او عربیه کې چې کوم زراع راځي یو سنګل نو په هغې باندې 7 ګزه پلن و. خو زمونږ دا غټ ګزونه درته زه کوم چې په دې مونږ کپړه کچ کوو. په دې ګزونو 13 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه چې دا نیمه ساه پکې وشوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا خشته منظرونه یې ولیدل. نو زر راپاڅېده. ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي، شین شي ته د انسان زړه کېږي، خوب شي ته د انسان زړه کېږي. نو لاندې پکې لا روح نو تلی نو واپس پرېوت. پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل. ګور انسان د تلوارې نه پیدا دی. لږ صبر وکړه چې دا ساه دې خپو ته ورسي نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځو. بیا پروردګار دې وده که د ده د دې ګسې پختې د برې حصې نه چې سینې ته اوچته مرۍ ته کومه پختې نږدې ده د هغې نه پروردګار یو پختې راوویستله اوچته او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام چې دا زمونږ مور او پلار دي نی او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا. ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي. قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. وی ښځې او سړي د یو بل دپاره جامه ده. لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي د ده پې حیا راغونډی دی پې د ګرمۍ نه بچي دی پې د یخنۍ نه بچي. دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا محفوظی. د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه. ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دي. دفاع یو بل د ګرمۍ نه د یخنۍ د ګرم د یخ د دنیاوي مصیبتونو آفاتونو کوشش کوي چې یو بل بچ کړي. د یو بل حیا او د یو بل عزت دی. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پختۍ نه بیبي حوا پیدا کړله. حوا به
دوی چې کله راویښ شوې کتل نو حوا بیا ورته خوا کې ناسته وه. او الله فرمایي دې دپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي، سړی پرې دمه شي. ښځه به دننه د سړي دپاره په کور کې کار کوي، د کور د کارونو نه سړی خلاص، او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي، د بار نه ښځه خلاص. نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل. هغه د انسان طبیعي میلان محبت مینه وي. پروردګار وفرمایل چې لږ صبر کوه، سته ورځې په منځ کې نکاح تړو. د نکاح نه پس دا طاقت ده نو نکاح یې ورله وتړله. او زموږ وروڼو بعضې مفسرینو لیکلي دي، بعضې حضراتو چې نکاح یې تړله نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقررم چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي. مهر به یې شي. نو ما ووایي چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی وله مقرر کړم. وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه، دا ستا د دې خپلې بیبي دپاره مهر شو. هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف و. نبی علیه السلام خو د حضور د حضرت آدم علیه السلام نه تېرې دې نه و د نبي علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومیږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان، د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوند څوک شو؟ زموږ ټولې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جوړ ورونو په جنت کې اوسېدل، په جنت کې خپل ژوند تېراو، ښځه او خاوند یو بل سره خوشحاله. یو بوټي ورته الله تعالی بانک، هر څنګه بوټي چې څوک وایي د غنم بوټي دا الله انتظام کوو. مخکې نه یې فرشتو ته ویلي و چې په مخ د ځمکه یو خلیفه پیدا کوم. نو الله یو سبب ولا جوړو. دا قی الله چې آدم علیه السلام د خاورې خطې نه پیدا کړي. دا قی الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان و، جنت کې مې وله ګورې ژوند ورکړو. ما پې ظلم نه دی کړی چې لومبې مې د دنیا په دې قټو کې او د دنیا په دې ځمکو په دې کاروبار کې پیدا کړی دی، نه ما په جنت کې پیدا کړ. د جنت په میوو کې مې اوساو، د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ. خو د ولي بوټي لګو ته وری چې ما منع کړ. دا کوي د انسان قدر او عظمت کوي او د الله مخالفت کوي چې څوک د الله مخالفت کوي الله پې خفه کېږي. شیطان ورته رونو وسوسه واچوله باره طریقه چې وي. دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله. نه، الله دله دومره طاقت ورکړی دی که دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې هم د انسان په اړه کې دې خپل سر ورغورځولی شي. دومره طاقت دله الله ورکړی دی. لکه نور څونه اوچت دی او په ځمکې د ګرمۍ سر شته. پکې هلته ګرځي او د یخنۍ هوا یې دلته رارسي. نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی دی. نو آدم علیه السلام بیبي ته یې اول ته وسوسې ور واچولې، دې بوټي له ګوتې یوسه. مونږ خو الله منع کړي یو. وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شبولو خفه کېږي. دې له یې منع کړې یې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزوي او که دا هم وخوړه همیشه به په جنت کې یې. وی دا ستا خبره غلطه ده. قسم یې ورته وخوړ. وی زما دې په رب قسم دی چې رښتیا درته وی. خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم چېرته نه اورېدلی، د الله په نوم یې قسم واورېد. ها، تا د الله په نوم قسم مه خوره. قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان په اعتبار کوي. موږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو. زموږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده، غلطه قاعده، او دا ولې په اعتبار نه کوي؟ ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي. په معمولي څیز په 2 روپو هم د الله په نوم خلک قسمونه خوري. دې نه رونو ځان ساتئ. د الله نوم د دنیا دپاره مې استعمالوئ او د الله په نوم په دروغه قسم مه خورئ. په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي ده. او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وخوري نو پکار دی چې دی په اعتبار وکړي. نو هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نه ولیدي چې د الله په نوم به هم څوک په دروغه قسم خوري. خو چې قسم یې ورته وخوړه وی پس ته رښتیا وې. زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړې چې د کوم بوټي نه الله منع کړې، خو چې یو یې هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې دې غوندې کوشوې. مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره و هغه پکې پیدا شو. د جنت جامې تې کوش. ها، بوټي کې دا خاصیت و
کې او دسماتې سړي له ورولي، خوله پیدا کوي، لاړه پیدا کوي، تریوالی پیدا کوي، غم پیدا کوي، رکوټ او دسماتې پیدا کوي، مرګ پیدا کوي، بیماری پیدا کوي. دا خو جنت کې شته نه، دې له به دنیا ته راتلل غواړي. کم خاصیتونه چې بوټي کې وو جنت کې نه پوره کېږي، به دنیا کې پوره کېږي. نه جنت کې څوک رکوټ او لیو دس ماتولی شي، نه پکې څوک توخ کولی شي، نه پکې بیماری راځي، نه پکې مرګ راځي، نه پکې خوله شته، نه ستړی ژوند شته، نه پکې وده کېدل شته. او دې بوټي خو هغه څیزونه پیدا کول. نو اوس به څه کېږي؟ اوس به خامخا دنیا ته راځي. فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. اوس بربند شو نو د جنت په بوټو پسې منډې والې. ولې دا حیا د انسان فطري د فطري ګونه، یعنې هلته نور انسانان نشته چې ځان پرې پټ کړي. فرشتې خو تا ته په سترګو ښکاري نه. نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا نه دی د فطرت مخالف دی. د انسان فطرت او طبیعت به را غواړي چې دی به حیاداري حیادان. بې حیا انسان د خدای ډېر بدي شي. خدای دې د بې حیایۍ نه وساتي. نو بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راخیشتې او هغه د ځان نه تاوله چې ځان پرې پټ. الله د اسمان نه راکوز کړل، د جنت نه الله راکوز کړل. وی باد تاسو ته معنی وی چې داسې مه کوئ. ورونو قرآن شریف کې بل دی الله په خپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما. وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای د خبره یېره شوه. یېره د انسان یېره راځي که نه. او الله وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قصې زما د حکم خلاف ورزي کړي، خو د هغې قسم د وجې د ما د خبره د یېره شوه. نو بوټي له یې ګوتې یوړې خولې ته یې یوړو. الله پې غصه شو، خفه شو، دنیا ته یې راکوز کړل. کوم ځای راکوز شو؟ حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. سرندیب مخکې د هندوستان یو حصه وه. بیا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو، سریلنکا ورته وایي نن سبا. د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده. او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی، غټ غر. د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی. د خپې نښه. خپې څومره وه؟ 6 فوټه. 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه، خپه د خپې نشان. ځکه وجود یې 13 ګزه و. نو چې 13 ګزه وجود یې نو خپه خو یې زمونږ په شان 6 انچه دی که نه. خپه د انسان خو د وجود د قامت برابرې. نو خپې چې وجود یې 13 ګزه و نو د خپې نشان یې 6 فوټه و. 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او تاریخ لیکي چې هندوان، مسلمانان، عیسایان، یهودیان دا ټولې تماشې لدي. غر ته ورخیږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښه له ورځي. ولې کافر هم ورځي؟ ځکه د کافر هم نیکه دی. یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی. عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی. او دقه رنګې مسلمانان خو یې مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی. صرف هغه خلک یې نه مني. بعضې خلک شته لکه دا دهریان، چیریان او روسیان، هغوی دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. یو غټ کافر تیر شوی دی، دارون ورته وایي. دارون د هغه یو جدا نظریه وه، سوچ دی. د کافر هم حقه سوچ دی. هغې وی انسان په اصل کې بیز و بیز. دا د هغه سوچ دی. او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلي کېږي. دلته نه خو اکثر دی په دی د انګریزۍ په سکولونو کې د ډارون د عقیده او د نظریه خلکو ته کوي چې انسان په اصل کې بیز و بیز. نو چې بیزو په دې ځنګل کې به یې منډه والې، د بیز خو لکۍ وه، د انسان خو لکۍ نشته. وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده. نو منډې به یې والې، دی به په بوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مږله، نو هلکۍ ته پرېوته. نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي. نو په دې مخ په 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پرې ولګېده. نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 خپې به یې اوچتې کړې، ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګوي. دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې. نو هغه 2 خپې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې. نو د انسان په اصل کې بیز وایي، موږ د بیزارو نه جوړ شوي. موږ وایو نه، موږ د آدم علیه السلام اولاد یو.
او په تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي. که دوی د بیز اولاد وي به موږ د بیزوګانو اولاد نه یو. خدای هر مخلوق ښه دی انسان د بیز نه جوړ دی. دا بیز د څه نه جوړ، دا چرګان د څه نه جوړ دي، دا غویان د څه نه جوړ دي، دا میخې د څه نه پیدا دي، دا نور چیزونه څه نه پیدا دي. دا رونو الله هره جوړه پیدا کړې او د هغې نه نسل جوړ کړی دی. دا ده چې موږ د بیز نه پیدا یو. انقلاب راغی په بیز کې او انسان ته جوړ شو. د انسان په لکونو کاله تیر شو، په دې کې انقلاب نه راځي چې د نه بل څه شی جوړ شي. بیز کې راته او ده کې نه راځي. دا ټول دروغ دي رونو. د بیزوګانو ځان له نسل دی، د انسانانو ځان له نسل. موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد یو. هغه دواړه الله پیدا کړي. تاسې را کنه چرګانو نسل جدا دی. چرګ او هګۍ کم شی مخکې پیدا دي، تو پکې لا دام وي. هر شی چې مخکې پیدا دي، که هګۍ ده او که چرګه ده، خدای پیدا کړي دي. د هغې نه نسل پیدا کړ. می خو ځان له الله نسل پیدا کړ. د غو الله ځان له نسل پیدا کړ. د چندخانو الله ځان له نسل پیدا کړی دی. هره جوړه الله پیدا کړ او د هغې نه نسلونه جوړوي. دا بېله خبره چې بعضې وخت کې الله په غوسه شي نو انسان د بیس په شکل کې. دا د الله قهر او غضب وي. خو کوم انسان چې مسخه کې او کوم قوم مسخ شوی دی، الله ته خنزیران او شادوګان او بیزوګان جوړ کړي دي. هغې د اوو ورځو نه زیات ژوند نه دی تېر کړی. اوو ورځو کې دننه دننه خدای بیا مردار کړي. نو زما ورونو آدم علیه السلام دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې زمونږ نیکه دی. یهودیان یې مني، عیسایان یې مني. او بعضې هندوان وایي چې دا قدم چې په سرندیب کې په سریلنکا په دا غر کې دی، وی دا د ګوتم بد دی. وی دا د آدم علیه السلام نه دی. هغې داسې وایي. دا خبره هم غلطه ده، ځکه چې ګوتم بد د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیدا دی. ګوتم بد تقریبا 610 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې. د عیسی علیه السلام 2008 کاله وشو. نو 2008 سره جمع که دغه 600 او څه د پاته، نو تقریبا ته د 3000 نه زیات جوړېږي. او د ګوتم بد بوتان دوی په خپله جوړ کړي دي. ځای په دی شته، ځای په دی د ګوتم بد بوتان دوی جوړ کړي دي. د ګوتم بد قد خو زیات نه زیات 6 فوټه دی. نو چې 6 فوټه ګوتم بد نو خپې سکه 6 فوټه شوه. دا کیدی شي چې د انسان قد دم 6 فوټه او د خپې قدم دم 6 فوټه. دا امکان نه لري، ځکه دوی په خپله کې د ګوتم بد کوم بت جوړ کړی دی. نو هغه 6 فوټه تقریبا. نو د 6 فوټه انسان قدم 6 فوټه نه. روغ دا زمونږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابته ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړل او د هغې نه نسل خور. آدم علیه السلام په دغه سرندیب په دا غر کې الله راتوس او حوا بیبي کوم ځای په راکوده شوه؟ په جده کې. عربی کې ورته جده وایي. جومد او ساوي لیکلي دی او مونږ خلک ورته جده وایو. په جده کې الله راتوده کړه. او زه چې جدې ته بوتلو نو په جده کې یو لویه مقبره ده، په مقبره حوا باندې مشهوره ده. هلته ورته خلک د حوا بیا مقبره وایي. هغې ته زه چا بوتلم. ډېره لویه اوږده مقبره ده. هغې کې یو 2 کاڼي دي. وی د دې 2 کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا بیا قبر دی. دیوال کې تاو دی او غټه دروازه پکې لګېدلې ده. مونږ ته هم دروازه کې اکولاو نه کړه، خو داسې یو لور غوندې چبوتره او په هغې ورچت په دیوال یې چت دی. نو دننه م ورته وکتل، نو د قبر ته نه هم پکې نشته، خو 2 غټې تیږې دي. نو مشهوره دا تېره چې دا د بیبي حوا قبر. نو حوا بیا خدای پاک په جده کې چې کوم د سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومتره دی. د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی. حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کودي. یو عظیم‌الشان ایرپورټ دی پکې. دا د الله غصه وه، یو لرې او بل د بل نه لرې. دواړو جلل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا سو جنت کې رڼا وه، دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو. دلته اودسماتې دی، هلته اودسماتې ضرورت نشته. دلته غم دی، هلته غم نو. دلته ستړی ده، هلته ستړي نشته. دلته سوچونه او فکرونه یې په جنت کې نشته. الله ته جلا کول په مخ په ځمکه پراتو دې کې د سبا د رڼا راوچته شوه. چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګول آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه
زما جلا دې جوړ قبول کړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدای مونږ په ځان زیات یو کنه، تا د بوټي نه منع کړو، مونږ بوټي ولا یو که ته مو نه بخې او ته را باندې رحم ونه کې، نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مخ د ځمکه بل څوک نه. د چیرانې ولیدله نو سجدې ولګوله الله ته، اوږده سجده د شکریې. دې کې نور راښکاره شو، سر یې راپورته کړه، نو بیا خوشحال چې شکر د رڼا خو نور هم زیاته شوه، نو دویمه سجدې ولګوله. نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکات کې دوه سجدې دي. دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کوو، دا د هغه طریقه شو. یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې کرن دی او ښځه به یې کم دی ګرځېدل. نو د عرفات چې کم میدان دی چې حاجیان د عرفې په رسول هلته راغونډېږي، هلته یو غر دی جبل الرحمت ورته وایي، د رحمت غر. باغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د ستن اوس هم پې شته. عرفات دې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پات یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي، خلک ورته خېږي راپوهې غر دې دومره لوی نه دی. دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای شي. معرفت پیژنګلو ته وایي، یو بل یې وپېژنده. دغه میدان ته هم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان وي. خوشحاله شو یو بل سره. د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو. خوشحاله شو یو بل ته. نو پروردګار په مسلمان په حد کې یو فریضه مقرر پکې هم د هغه میدان سره تعلق لري. په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې موږ د عرفې ورځ ورته وایو، دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی، فرض دی. فرض خامخا به دغه میدان ته ځي. 9 میله مربع میدان دی، دا ټول حاجیان پکې دی. هلته الله ته جاري د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکنډ هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض ادا شو. او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کي، عمرې مو کي او لکونه روپۍ مو لګوي، حج یې نه کېږي. خدای پاک د دغه میدان یو ذمهداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي د هغې په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په ورځ په میدان کې څومره خلک راجمعي، دا ټول الله بخي. خلک جالي که نه الله ته چیغې وري، ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاړي. څوک په انور ولاړي او مثلا هم داسې ده چې په انور لږ الله ته ودرېږي، واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړي. مونځ چې وشي نو چې هوښیار خلک یو مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا نو بیا ورته استاد وي ځي اوس خواره شی یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر او اذکار دي هغه کوي. نو څوک د خیمې یو ګوټ کې، څوک د یو اونې لاندې، څوک د بلې اونې لاندې. خدای پاک ته خلک جاړي او چغې وي، یو روړي وي او الله ته یو زاري وي. نو الله د انسان په زارۍ او په ژړا ډېر زیات خوشحالي. فرشتې راولېږي دا بندګان څه غواړي؟ وی خدای ستا رضا غواړي، خدای د ګناهونو نه معافي غواړي. چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي. الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی، د زړه په حالاتو خبردار دی. خو دا فرشتې بیوي چې انسان مه پیدا کوه، په مخ د ځمکه فسادونه به کوي، ورته ښایي چې ګوره ورته اوس ما نه څونه یریږي. وی خدایه ستا نه یریږي، لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرې کې دي، پیسې هم لګولې ده او خولې ترې ډېږي او ستا دربار کې جارې او چغې وایي ستا نه یریږي. الله اعلان وکړي دی دا چې څومره بندگان د عرفات په دې میدان کې دا ټول محبت. فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلانکي پکې ګناهګار دی، دې خو جدا مقصد نه راغلی، پلانکي خو پکې ګناهګار دی، دې مقصد نه راغلی دی، پلانکي خو پکې الله ګناهګار دی، دې مقصد نه راغلی دی. وی د دې نیکانو چې زما د رضا دپاره کم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور هم ورته وبخل، ټول بخه. الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاه دی.